بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په سی اس اس کې په کومو موضوعګانو باندې کار کوو؟ په مارجن باندې. څه شی باندې؟ مارجن. مارجن څه ته ویل کیږي؟ مارجن وای حاشیه، د نورو نه فاصله اخیستل. لکه دغه چوکۍ د ما دلته ایښې ده، دیوال سره ګوره دونه مارجن لري، فکر دې شته؟ دې خوا نه میز ته دونه مارجن لري، دې طرف کې ګوره مارجن لري، دې سره مارجن لري. دا د الیمنټونه چې کوم وي په یو ویب سایټ یو ویب پیج کې، نو هغه الیمنټونو ته چې کوم خالي هغه ورکوي، څه ورته وایي؟ خالیګاوې فاصلې د دوی ترمنځ ورکوي، نو دې فاصلو ته څه ویل کېږي؟ مارجن ورته وایي. او دا یاد وساتئ چې هر الیمنټ مارجن لري، هر الیمنټ مارجن لري، کولی شي تاسو ورته مارجن ورکړئ. اوس دې ته هم فکر یي چې دغه مارجن ښه زده کړئ. مارجن زیات موږ سره په سټایل کې او ډیزاین کې کارول کېږي. زه راځم نوټ پډ خلاصوم او یو بلانک پیج کریټ کوم، لیکم چې څه شی ډاک ټایپ او څه شی ایچ ټي ایم ایل همداسې لیکل کېږي که نه؟ ها دغه ځای دا به صحیح شو. او ایچ ټي ایم ایل خلاصو، دې نه وروسته څه خلاصو؟ هیډ ټاګ خلاصو، او دې نه وروسته ټایټل خلاصو. لیکو چې www.margin.com صحیح ده که نه؟ دا مو ورته ولیکه سلش ټایټل ټاګ، دوباره بیرته څه کوو؟ بندو. هیډ ټاګ هم بندو او ورپسې باډي ټاګ خلاصو، او ورپسې چې شی خلاصو دلته باډي بندو، او بیا څه کوو؟ ایچ ټي ایم ایل بندو او دا صفحه وړم. کنټرول اس سیف کوم په ویب فولډر کې د مارجن ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم باندې دا ویب پیج سیف کوم. اوس چې کله موږ تاسو راځو څه کول غواړو وګورو، دلته دا پیج خلاص کړو. ویب په نوم موږ سره دلته دا فایل ده، دا خلاصو، او دې کې مارجن په نوم باندې یو صفحه لرو، دا کلیک وګورم صفحه خلاصه شوه. زه اوس په دې کې ښه پریمانه لیکل کول غواړم. ورته هم چې CSS is used to design web pages and CSS save a lot of work. صحیح ده که نه؟ نور هم ولیکو که بس ده؟ بس کنټرول وي ورپسې نیسو. وخت به ډېر ضایع کړي دغسې. ښه پریمانه به را پیدا کړو. صحیح شو؟ دې ځای نه به څه واخلو؟ کاپي واخلو او ښه زیات پیسټ یې موږ پکار ده. ولې؟ مارجن په خاطر. دا سیف کوو. اوس راځو صفحه ریفرش کوو. ګوره موږ سره دا لیکنه لرو. زه غواړم دا ټولو طرفونه دا تنظیم کړم. نو څه کوو؟ دا یو پاراګراف کې اچوو. دا ټول نه زه یو پاراګراف جوړوم. ولې؟ ګوره دغه شیونه منظم نه دي چې مارجن صحیح وکتلی شو. نو لاندې پی ټاګ الریډي څه کوم؟ بنده ورته چې بیا به بېرته لاندې نه راکښته کېږو، دې لانجې نه به خلاص یو. او بره راځو دلته پی ټاګ څه کوو؟ خلاصو. نو اوس به دا ترتیب شوي؟ نه، یوازې دا څه شو؟ په پاراګراف بدل شول. خو ترتیب نه دي. زه غواړم دوی ترتیب کړم. نو څه کوو؟ هیډ کې راځو، دلته څه کوو؟ نه، الاین به نور نه کوئ. ټول به څه وکئ؟ سټایل ټاګ به خلاص کئ، او بیرته به سټایل ټاګ څه وکئ؟ بند به یې کئ. سټایل ټاګ منځ کې چی شي ته غواړئ چې الاینمنټ ورکړئ؟ پاراګراف ته. پاراګراف به سلیکټ کئ. کله مو چې پاراګراف سلیکټ کړ، اوس ورته وایو چې ته څه وکړه؟ ټیکسټ هایپن الاین. پوه شوې؟ دا بیا وروسته وایو الاینمنټ. ټیکسټ هایپن الاین جسټیفای. څه شی؟ جسټیفای. دا لیکو، کنټرول اس سیف کوو. کله چې اوس موږ تاسو دا صفحه خلاصه کړو، الاینمنټ صحیح. اوس ګوره دا صفحه مارجن لري. څه لري؟ مارجن. دا پاس ځای کې ګوره لږ خالیګاه شته که نه شته؟ شته ده. اوس دې طرف کې که چیرې موږ تاسو وګورو، دې طرف کې مارجن شته، دې طرف کې شته. دا مارجن لري. زه غواړم چې مارجن څه وکړم؟ ترتیب کړم. نو څه کوو؟ موږ تاسو دا مارجن د څه شي دی اول دا وګورئ. دې جینه او تر دې جې پورې څه شی فاصله شته که نه شته؟ دا مارجن دی. دا کوم مارجن دی؟ ټاپ. د څه شي ټاپ مارجن دی؟ دا د پاراګراف نه دی، د باډي دی. ګوره باډي پاس طرف کې څه شی لري؟ مارجن لري. نو زه اوس باډي سلیکټ کوم. باډي څه کوم؟ سلیکټ کوم. باډي کې اوس موږ تاسو داسې کوو، ورته مارجن ډبل ډاټ. مارجن څو پکسله کا؟ ورته 50 پکسله مارجن کا. اوس به وګورو اوس به څه کېږي. څلور واړو خواو ته ګوره 50 پکسله څه وشول؟ مارجن شو. که چیرې مارجن مونږ ولیکو، اوس ګوره څلور واړو خواو ته 50 پکسله ځای څه ده؟
خالی شو دې خواته هم دې خواته هم او دې خواته هم صحیح شو که نه دا ګوره څه وسول څلور واړو خواو ته مارجن جوړ شو اوس زه غواړم چې دا مارجن که یو ولیکه ګوره ښه مارجن دی که یو ویلیو دې ورکړه اټس مین دا ټول ویلیوګانې ټولو خواو ته تطبیقېږي ښه څلور واړو خواو ته که دوه ویلیو ورکړم یو مې 50 پکسله که او بل 10 پکسله که اوس به څه کېږي ایکس او وای ډایرکشن باندې دي ښه اوس چې کله موږ تاسو دا وګورو ایکس ډایرکشن مارجن څه وشول 10 پکسله شول ښه او وای ډایرکشن والا څو 50 پکسله یعنی که دوه دې کړل ټاپ او باټم مارجن چې دي هغه څو پکسله شول 10 پکسله ټاپ او باټم 50 پکسله وبخي او ایکس وای کې دي کنه او لیفت او رائټ څو پکسله شو 10 پکسله شو زه دا راخلم اوس ګوره دا شل کوم کنه اوس چې کله موږ تاسو وګورو لیفت او رائټ چې دي څو پکسله مارجن شول شل شول دوه ویلیو ورکول شي او څلور ویلیو هم ورکول شي او که مارجن کې ولیکم چې R2 څه شی ولیکم R2 اوس به څه کوي ها ډیفالت پوه شوې اتوماتیکلی زیرو ګوره دا مارجنونه څه وکړه ختم کړل ها او هغه پاس مارجن څه شو زیات شو ډیفالت حالت ته اړوي ها R2 اوس زه ورته څه وایم زه غواړم تانا دغه د یوې طرف مارجن جوړ کړم نو کولی شي تاسو داسې مولیکئ مارجن هایپن لیفت مارجن هایپن لیفت د باډي لیفت مارجن کا څلوېښت پکسله څلوېښت نه زیات به یې کړم یو سلو شل پکسله اوس چې کله موږ تاسو راځو دا ګورو لیفت طرف مارجن څو پکسله شول یو سلو شل پکسله شو دا پاس غواړم ونیخلم ګوره نه دي نښتي که نه نو زه ورته څه وایم داسې هم کولی شو ولیکو مارجن هایپن ټاپ ډبل ډاټ زیرو پکسل صحیح شو اوس چې کله موږ تاسو دا ګورو ټاپ مارجن څو شول زیرو شول دا ولې دا څه قصه ده ونه نښتل دا پاراګراف هم مارجن دا د پاراګراف او د باډي مارجن دی باډي مارجن صحیح ده چې زیرو دی خو د پاراګراف مارجن څه لري مارجن لري هغه نه دي صفر شوي نو زه راځم دلته پاراګراف ته وایم دا پاراګراف کم مارجن ټاپ د پاراګراف ټاپ مارجن څونه کا زیرو پکسل کا ها دا مولیکه اوس ګوره ونی خطا کوونه نه خطا مخکې اوس ګوره دا پاراګراف بای ډیفالت د بل الیمنت نه څه لري مارجن لري بای ډیفالت هر پاراګراف په خپل ټاپ کې څه لري مارجن لري نو د باډي ټاپ مارجن صحیح ده چې صفر ول خو د پاراګراف په سر کې یو 10 پکسل مثلا مارجن ول نو هغه هم راواخیستل ورته صفر نو ته د دې طریقې سره کولی شي هر څه ته د مارجن جوړ کړي اوس خوبي دلته موږ تاسو سره دا ده چې ته کله هم یو څه ته سپیس ورکړې فاصلې ورکړې او بل څه کوې زه دا ټول کنټنټ راخلم ختموم دا ټول کنټنټ څه کوم ختمو دا پوزیشنونو جوړولو کې دا مارجن زخ زیات رول لري ښه اوس ګوره دلته دا راخلم دا به ایسته کړو او دا باډي به هم څه وکړو ختم کړو پوه شوې پاراګراف به هم ختم کنټرول اس دا سیو کوو یو څو تصویران راوړو تصویران تیار دی ویب فولډر کې لرو که نه او فلاور زه فلاور راوړو که بل شی راوړو اوس ګوره که نه فلاور او فلاور 2 به راوړو نه خو دواړه یو دي دا یو دا خو یو دا ده بیکګراوند کې چې دا ده ښه زه خیر اوس دلته زه یو ایمیج راوړم زر زر ښه IMG space SRC equal to flower dot PNG همداسې وو که نه دا سیف کوو ګوره دا ایمیج موږ تاسې راوړو ډېر غټ غواړم دا څه وکړم وړوکی کړم نو دلته راځم ښه IMG کوم ټاک سلیکټ کوم ایمیج ټاک سلیکټ کوم نو دلته اوس بیا ګوره موږ تاسو کې دا هر ایمیج چې ډیفرنٹ کوو عموم کې IMG مې ټول سره کړ ټول ایمیجونه چې راځي د هغوی هایټ ډبل ډاټ د هغوی هایټ ډبل ډاټ څو پکسله یې کا نه لاس بیخي کم ده یو سلو شل پکسله ښه ویټ ډبل ډاټ یو سلو شل پکسله صحیح ده که دا مو سیف کو اوس ګوره دا ایمیج راغی دلته اوس که بل ایمیج زه راوړم ضرور نه ده چې هغه ته څه ورکړم هایټ او ویټ ورکړم ښه نو زه اوس راخلم بل ایمیج هم راخلم فلاور 2 به راواخلو ښه او بل به چې راواخلو بیکګراوند که نه جی پی جي ولکه چې بیکګراوند ډاټ جی پی جي
دا مې زده پوه شوې یوازې باکګراوند جار جی پی جي او د هغه بل نوم چې و 1.bmp و که نه 1 ډاټ دا تصویران مې خوښ نه شول ښه دا مو راوړه اوس دا تصویر موږ او تاسې لرو ځکه دوی دلته دا خارجانو د 1.bmp نه ده 1.bmp باک ګراوند نه ستر او غټ وخت فرق نه کوي ځان خيار کوي په هیڅ کله به په دې خبره باندې شک نه کوي باکګراوند 2 ښه په سپیلنګ باندې به شک نه کوي په اوله ورځ موږ تاسو ویلي دي چې دا چې شی دا کیس سنسټیو نه ده ښه باکګراوند ډاټ جی پی جي اوس دا سیف کو باکګراوند 2 ښه دا دوه تصویران راغلل اوس دا زه ډیرو څه کوم ډیرو خو اوس غواړم چې دا غټ واړم کوم سره داسې ښه نه ښکارېږي لږ غټ ویستی که 180 په 300 کې ښه 180 په 300 کې هغه خو هغه چارکونج ول خو دا بیا دغه رقم ته بد ښکارېږي داسې صحیح شو دا تصویران مو راوړل اوس ګوره تصویرونو ترمنځ فاصله نشته زه غواړم د دې هر یو تصویر ترمنځ بارډر به م ورکړم بارډر خو دې اوس زده کړل که نه بارډر ډبل ډاټ 1 پکسل سولیډ ګرین ښه دا بارډر ورکړو سیف کوو یا اوس راځو ریفریش کوو یا اوس بارډر هم لري مخکې ګوره په یاد دي په ایچ ټي ایم ایل کې ما ورته ان بي اس پي باندې دا سپیسینګ جوړ خو اوس غواړم دوی ترمنځ سپیسینګ جوړ کړم څه وکړم یوازې دوی ته رایټ مارجن ورکړم دې تصویرانو ته څه ورکړم ما رایټ مارجن ورکوم چې دوی ترمنځ دا هغه فرق وکړي نو څه کوو ایمیج ته راځم ورته مارجن هایپن رایټ مارجن څونه کا 100 پکسله د هر تصویر ترمنځ 100 پکسله ګوره مارجن جوړ کړه اوس دې ښي خواته چې 100 ورکړي دې ښي خواته 100 ورکړي دې ښي خواته 100 ورکړي نو دې ترمنځ به سپیسینګ زیات شو که نه شو زیات که چیرې زه دا داسې کړم ماینس 100 کړم اوس به څه کوي ښخېږي اوس ګوره یو بل په سر باندې راغلل که رانغلل اوس ګوره زه ورته ماینس 50 هدف مې دلته د منفي قیمت نه موخه چې دا وکولی شو دا راواخلو اوس ګوره دا تصویران بیخي شی کېږي یو بل په سر باندې راغلي که نه دي راغلي ځکه مارجن څه ته راغلل ماینس حالت راغلل اوس که دا تصویران مونږ او تاسو لاندې او باندې هم راوړي که نه نو ته کولی شې ټاپ مارجن ورته کم او زیات کړي سپیسینګ د هر څه په ذریعې سره جوړ کړی شي نو بیا نور پکې غږیږو زیات خو هدف زموږ په عموم کې د څه شي د مارجن چې دا به زه په دې مارجن باندې مونږ او تاسو په ډیزاین کې ډېر غټ کارونه کوو او ډېر غټ مشکلات حل کوي مارجن نو کولی شو مارجن هر یو الیمنټ هدف مو دا ده چې پاراګراف ته مارجن ورکولی شي ایمیج ته هم ورکولی شي باډي ته هم ورشي هر څه چې هغه ته مارجن ورکولی شي او بس ته بیا به سبا ته سره وکړي ناوخته ده که